ما په تیره جمعه خیر کې درته یو ټکي ویلی و چې دعا به د زړه نه کې، او دویم چې ته د الله نه غواړې نو یقین ساته چې الله زما دعا به قبلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، دا الله نه وغواړئ خو چې د دعا د قبلېدو مو یقین وي. ګورئ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، دا الله نه وغواړئ په داسې حال کې وغواړئ چې تاسو یقین لرون کیه چې زما دا دعا الله قبلی. ولی بنده نه چې زه غواړم خفه کېږي الله خوشحالېږي، بنده په سوال خفه کېږي الله په نه غوښتو خفه کېږي. وقال ربکم ادعوني استجب لکم، قرآن کې الله فرمایي چې ما نه وغواړئ چې درکم. بنده ولی خفه کېږي؟ بنده سره به شینی، یا د بنده مال به پې کمیږي، یا بنده دا رزق بچو له ساتل غواړي، د بچو روزي به کمه شي. د ده په سوچ کې الله سره کمیدل نشتا، دا الله بچی نشتا، نه بچو ته محتاج دی. الله سره دومره رزق او دومره سیزونه دي چې د هغې سے انتها نشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ کل دا اسمان او زمکه نه پیدا کړي، او بیا دا غي نه پس اسمان پیدا کو، زمکه پیدا کړه، او به پیدا کړو، په دې او بو کې مخلوق پیدا کړ. دا اسمان او د زمکه په دې میانس کې دا چرند او پرند مرغې پیدا کړي، په دې زمکه جراثیم هر قسم حیوانات پیدا کړل. د ډیر مخکې نه الله دوی له روزي شروع کړې ده، د خدای لاس کې څه کمی راوست. زه ځکه خفه کېږم په غوښتو چې ما نه غواړي چې زه کم بشي، الله سره نه کمیږي. زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دله ورکم، بچي به مې څه کوي، الله دې بچو ته محتاج نه دی. زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دا خو ما په ډېره ګرانه ګټلې ده، دله ورکم بیا به په ګرانه ګټم. الله خو یو کن سره هر څه کوي. نو تاسو یقین لرئ په دې چې الله پاک به زما دعا قبلی، ولی الله خوشحالیږي. دعا عاجزي ده، او چې څومره د الله په دربار کې عاجزي کې الله خوشحالیږي. دعا عبادت دی کنه، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، الدعاء مخ العباده. د عبادت میانز دی، میانز کم عبادت کې چې عاجزي نه، هغه سر نه عبادت نه، او کم عبادت کې چې د الله لویی نه، هغه د سر نه عبادت نه. دعا کې دا دواړه شته، خپل عاجزي چې خدای دعا چې ته کې څه مطلب دی چې خدای زه محتاج یم، عاجزي دې وکړه. خدای زه تا ته محتاج یم، عاجزي دې وکړه. خدای که ته رانه کې د لوږې به مړ شم، عاجزي دې وکړه. خدای مال د لاس او خپې راکړي دي د اسباب، خو چې تا پکې طاقت نه اچولی، د لاس او خپې زما کار نشي کولی. ځمکه دې راکړې ده، خو چې تا مدد نه کړې، ځمکې نه فصل نشم زرغونولی، عاجزي دې وکړه. او بیا به وایي چې غواړې د چا نه، هغه د طاقت خاوند دی. کمزورې نه څوک سوال نه کوي، بے مال نه څوک سوال نه کوي، بے طاقت نه څوک سوال نه کوي. نو سوال د الله نه به کوې، نو الله ته د طاقت خاوند دی، ته د قدرت خاوند دی، تا سره شته الله، ستا مال پہ نہ کمیږي، الله ته پہ خوشحالیږي. نو چې په کومه دعا کې عاجزي رااله، او بیا د الله لویي رااله، او تان دې محتاجه کوې خدایا، تا ته ټول مخلوق محتاج دی، او تا سره شی نه کمیږي، ما سره شی خلاصیږي، د دې نه بهترین عبادت بل کم دی. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دا خدای نه سوال اوکے، دا اللہ نا یقین لرون کی پدے چی دا با خدای پاک قبلی. او بیا فرمائی وعلمو، خبردار، دا ٹکے وورس، وعلمو زان خبر کے، ان اللہ، اوہو دا زمون دا خلق دعاگانی دی. وعلمو زان خبر کے ان اللہ لا یستجیئو،
من قلب غافل لاهن وفي رواية لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن كم زلچ غافل دے او توجه نشتا داغه دعا خدای نه قبله لکه زمونږ دعاګانې مونږ یو ګردان جوړ کړی چې مونږ کو خدای مو بخیو نیو نیکو مورو لار او پلان کې توجه نه حضرت موسی علیہ السلام په لار تیرې دی او سړی سوال کو بوډا سپینګری سړی لاس الله ته چت کړی دی او جاړي او دا اوخ کې په دې سترګو را روان دي موسی علیہ السلام وی اے بندا کزما وسوی دا دعا میں دل اس قبلولا اے دا خدای بندا رحم پیرا تو دومره په زارو لګي او الله ته سوال کې اوخ کې رواني دي په دا سپینه ګیره باندې او بوډا سړی او لاس ته پورته کړي ګړې چیلې دي سریږي هغه دي پریخي دي ګړې چیلې سرول شپون کې او د خدای نه سوال کې او بیا هم خدای نه درکوي دا ولې الله نه درکوي که زما وصف ما د دا ارس درکول فورا وحی ورته وشوه الله د طرف نه چې دا سړی جاړي ملا سې هم پورته کړی دی جړام کوي خو د ده زړه کې زنې مزړه کې دغه چیلې ګړې پرتې ریخ به توجه ده زړه ما ته متوجه نه دی زړه کې زما لویی نشتا زړه کې زما بړایي نشتا زړه د دغه ګډو چیلو سره دی چې کم چې سره یي دقه سره زړه دی ما سره زړه نه دی حضرت موسی علیہ السلام فوراً هغه بابا ته وی بابا چې کم ذات ته جاړي هغه ته متوجه کا ګډو نړواړه او چې ګړې به مې چې شرمه خوخري او مړی بشي او که نه او بېګاله به یې لوږې بوځم او که نارې به یې بوځم او که مړی به بوځم باباجي مهرباني وکړه مهرباني وکړه دې وخت کې د ګډو چیلو نه زړه واړوه هغه ذات ته زړه متوجه کا چې کم ذات ته جاړې او لاس ته پورته کړي دي بابا وی ښه ووي زما توبه زما توبه او چې بیا زړه متوجه که په هغه سات الله پاک هغه کار ورته وکړه نو رسول الله مبارک فرمائی زنویب کہ اللہ پاک لا يقبل نقبلی دعاء یا لا يقبل من قلب غافل اللہ دو خبری دی یو چه غافلی اللہ تا متوجینی دا نقبلی یو دا چه ابس دعا کئی ما تیرا جمع در طویل بے فیدی سوالو نہ کئی انا قبلی دعا کی شرط تا دی چلا اللہ تا متوجہ چلو دے اللہ تا متوجہ کتا تماشا کہو چستا دا دعا اللہ قبلی او کنا قبلی یو خبر بدتاو کم ادا چیرا دا دعا دا قبلی دو بیا خپل طریقی مشتا دیر خلق دا سوال کوي چې خدا الله نه دعا غواړم نو زما دعا خو خدای نه قبلی حلال بو سره خوري رسول الله مبارک فرمای بعض سړی به الله ته به لاس اوچت کړي او چغې به وي یا رب یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام خوراکم حرام دي چې کوم جامع غسل راغم حرام ده فانا يستجاب لذلك رد دعا بسن قبلی پرهیز بکې کړه هر عبادت سره پرهیز بکې دارو چې ډاکټر درته ولیکي چې دا دارو خره بلډ پریشر ګولې دي او دا به 25 ملي ګرام سار په 25 په ماخام خوري خو مالګه به نه خوري غوړ به نه خوري او ته دا 25 سار او ماخام خوري خو دې خواخه د مالګې ډک تلې ورپسې کې لسیو کې او پاغې کې خی او قاشوغه مالګه ورواچي دې خو هندوانه خوري او خه د مالګې نه خړوب کې ځان له دې خو ترکاری خوري خدای په مالګه پکې چوي کمه د ورشه نور راوړه دې خو چټنه کې د مالګه ورچولي یاره کته د دې بلډ پریشر نه خلاص شو نو راشه د ما په دې مخلاړې وته پرهیز بکې و سره پرهیز نه بغیر کار نه کی دارو بخوري دارو سره پرهیز بکې نو کار بکې ډوډۍ بخوري پرهیز بکې ډوډۍ بخوري صفا ډوډۍ بخوري پیسو نه قیمتي شی دی اوهو
کہ معشوم لا اللہ غذا پیدا کرے دے قرآن شریف کے اللہ صفت کرے دے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونها من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین وی دا سارونا او دا مادینا دا غلان زیدہ میں در لپیر اسکل اعلا تیریدون کی دا معشوم لنبی خوراک او قیمتی شید سوچا پہ او چے لگ معمولی غندے زہر دے پکے ورواچو دا چې په به د فیدې په دې تاوان ورکوي دا به نقصان کوي یا دا په د نسخه شو او بیس کې تاوان به ورکوي نو د پوی حفاظت پکې چې څوک پکې درته ګن در وانه چي څوک پکې زهر درته در وانه چي تا نه پکې څه ګن پرې ونه ځي چرمخکې پکې دنه پرې ونه ځي بوراګان پکې دنه پرې ونه ځي د هغې به حفاظت کې کوی چې ګنده شي پکې پریوت نو خلک یې وباسي صفا کوي او که نه صفا کوي نو دعا به کې ډېر خلک وایي زما دعا نه قبلېږي نه قبلېږي څنګه پیغمبر وایي مبارک صلی الله علیه وسلم مطعمه شراب خوراک حرام حرام مشربه حرام اوبه حرامه لباس ملبسه حرام چې کومه جامه دی اغوستې حرام فانا یستجاب لذلک دعا به څنګه قبلېږي اگر انسان چه سر ببر دی دولی پہلوتی دی خدای تا وی یا رب یا رب دا جزے شکلے جوڑ کرے یا رب یا رب خو خوراک سکاک جامع حرام دا نقبلے گی دا غافل زڑا نقبلے گی بے زائد دعاگانے بے فیدے نقبلے گی او دا حرام خور نقبلے گی واچگے کرے پریز و سرو کا دا حرام زه حیران پدیم چې دا خلق حرام ته ولې بډې والی دي ستا په خدای یقین نشته چې حلاله به راکوي ډوډۍ خو دله خدای مقرر کړې ده که نه نو ته په حرامه لکه زه به تاله یو مثال درکړم هلته پاک کوي دی او تا دلته کې د هغه کوي نه ځان له اوبه راولې نو لختې په پلیته لار ولې راولې په پاکه لار ولې نه راولې نو موږ په ډیران لختي راته وکړي دي په پاکه لار ولې نه راولې چې کوم شی خدای مقرر کړه چې کوم موټر د سره دی دا چې کم ټریکټر د سره دی دا چې کومه کارخانه دی دا قسم په خدای دا به دي وي دا د خدای مقرر کړی وي به نو په حلال وي ولې نالې چې په حرام دا خدای مقرر کړی ده دا کم بیګا چې تا ډوډۍ خوړلې وه دا به خورې دا به خامخا ته خورې او خدای دله مقرر کړی ده کم کور کې چې اوسېږې دې کې به خامخا اوسېږې نو چې خدای ته کم څیز کې تا ته حاصل دی نو دا دې په ګنده لار ولې حاصل کړی دی ښه لار استعمال که بیا به خدای دا درکوي مونږ وایو نه ګورې که ښه لار استعمالوي بیا نشته دا په دې بده لار راځي او که ښه استعمالوم بیا نشته ښه استعمالوم بیا نشته دا ستا خام خیالي ده چې خدای یو شی مقرر که څنګه به یې نه درکوي تاله موټر مقرر کړی دی د خامخا به یې درکوي نو ته وله دا لختې په ګنده ولې راولې په ښه لاره ولې نه راولې حلال تجارت شروع کا حلال کاروبار شروع کا حرام مکوه مخلوق سره ظلم مکوه همدقه شی به دله خدای درکوي خو په پاکه لاره نو یو شرط پکې دا شي دویم د دعا د قبلېدو بیا درته یو بله خبره م وکړم ادا چې کله دعا به قبوله شي خو څه موده پس ګورئ دا به نه وی چې زما دعا خو کوم او نه قبلېږي قبله به شي خو څه موده پس هغې کې به د الله حکمت او کله به داسې وي چې دعا کې به د خیر نی بنده په خپل خیر او شر نه پوهېږي د هغې په ځای به بهتر شی دله درکړي کله به د هغه دعا کې خیر نی د هغې په ځای به دنه خدای ګناه ورجوي کله به د هغه دعا کې خیر نی د هغې په ځای به خدای خیرت کې دله درجې درکړي نیکی به درکړي د قیامت پر ورځ به بعضې کسانو له الله خوشحالۍ ورکړي دی وایي الله دا نیکی د کوم ځای نه دي ما خو دومره نیکي نه وه کړې وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې تا به کولې او تا به یې نه قبلېږي ډېر ورځې له مې درته ساتلې دی به یا الله که په دنیا کې مې یوه دوا نه وه قبوله ښه به ځکه خو د دنیا لږ وخت ختم شو او چې ټولې د آخرت له پاتې وي نو څه خبه وه نو الله په خپلو بندګانو وروڼو مهربانه دی دعا الله قبلوي خو د قبلولو یې دغه مختلفې لارې دي او مختلفې طریقې او چې د زړه نه دې دعا وکړله رب العالمین ته بیا اجتماعي دعا دا ډېره ښه قبلېږي چې یو کس دعا کوي او بل پې آمین وایي دا ډېره ښکلې قبلېږي
رسول الله صلی الله علیہ وسلم له بخاری شریف مسلم کې حدیث ته د جمعې په مانځه کې په منبر باندې ناستو یو سړی راغی وی د الله رسوله هلکت المال والعیال مالونه او ارض تباہ و برباد شو باران نشته څاروي وږي دي ګیا نشته عربو کې خټول د باراني اوبه به وي اب په خوړونو کې په ډنډونو کې به جمع شنو خلکو به څاروي پې اوبه کول نور خو اوبه نشته هلته او چې باران نه چینو کې مو به بندې شي کویان هم جوړ شي اوبه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ او ډېر په عاجزۍ الله ته سوال او څنګه سوال کوي د الله پاک نه دا نه وایي چې یا الله باران وکړه دی مو وایي چې باران وکړه خو دا وایي اللهم اسقِ بلادک خدایه دا ښارونه دې سیراب کا الله دا څاروي بهایم دا څاروي دې سیراب کا خدایه دا اونې دې سیراب کا دا ستا مخلوق دې خدای محتاج دی او دا سیراب کا باران شروع شو داسې باران شروع شو چې یو هفته یو شان باران وورېد او دا خټې دي او دا لختی دی او د اوبه دي چې بلې جمعې ته سنګ په منبر کېناسته نو بیا او صحابه څه وایي وی چې نبی علیہ السلام لاس اوچت کو وی والله ما نرى فی السماء سحابة ولا قطرة په اسمان کې اوریاز نه لیدله شین اسمان او د انور داسې غرغنډې والی هیڅ مونږ نه لیدل خو چې پیغمبر مبارک دعا وکړه نو د اسمان د میانځ ته لږ اوریاز راله او ګلزار شروع شو باران شروع شو نو صحابه منډې بیا والې کورونو ته د باران نه نو رسول الله مبارک ورپورې مسکیو نو چې بله جمعه باندې بیا یو جمعه باران وشو چې په منبر کېناسته نو سړی ورته پاڅېد وی د الله رسول هر څه غرق او تباه شو لارې بندې شوې څوک نه راځي پې خټې دي کورونه تهدمت البیوت د خلکو کورونه ونړېدل د خدای نه سوال وکړه چې خدای پاکې بند کړي نو رسول الله مبارک مسکی شو چې په ابل دل قوم کې چې خلک غرق شو باران نه کېږي نن وایي خلک غرق شو مخلوق تباه شو باران ډېر دی نو پیغمبر مبارک دعا وکړل هاي هاي یا الله دا باران بند کړي او دا په غونډو باندې په غرونو باندې ووارئ په ځنګلونو باندې ووارئ او په غرونو یې ووارئ او صحابي وای چې ګوته مبارکه داسې اړقوله نو ریاض به تختېده چې داسې اړقوله ریاض به داسې تله چې داسې اړقوله ریاض به اخوا تله چې داسې اړقوله ریاض به اخوا تله وایي چې مونځ وشو نو د انور په رڼا کې مونږ د جومات نه بار راووتو دا ولې د پیغمبر په الله یقین هغه یقین نشته پیغمبر مستجاب الدعوات دی الله دعا قبله ولی قبلی اغا یقین زمان نشتا کم چه دا اغا دی اغا مین زمان نشتا چه کم دا پیغمبر دا اغا دا اللہ سر کنیکشن ڈائریکٹ زمانستا نشتا کم چه دا پیغمبر دی او اغا تا چه دا اللہ دا کم قدرتونو دا کائناتو پتا دا اغا مدمونگ نشتا چه مدینه منوری تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لار نو مدینہ کی بخلق نا جوڑا که دن په دې مدینه کې چې کمې اوبه په لختو کې روانې وي بین به یې کاو ګوی به یې کاو داسې اوبه به وي اکثر به پکې خلک ناجوړ وو بعضې علاقه داسې وي چې هغه وبایي علاقه وي خلک پکې اکثر ناجوړ چې کم پکې د مخ نه اوسېږي هغه سره څه راسه بلد شوي او چې د بار نه سړی ورشي ابو هوا خراب وي ناجوړه شي صحابه ناجوړه شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار شو حضرت بلال نا جوڑا شو چغے بے والے و دا مکہ مشرکانو تا بے خیرے کولے وی خدای ابو جہل و دا مکہ مشرکان تبا کے دا کل ازمکے نیرویستو دا وبا ازمکے دیرو شلل او حضرت بلال با دا مکہ غرونا یادو سونا والے پا کی غریب پوڑے سمرت تکلیف و تا رسے دلیو و دا خلپو سوزے بل شانتی نو جڑل بے خدای ابو جہل تبا کے خدای ابو جہل تبا کے خدای عتبہ و شیبہ تبا کے مونږ د خپل ځمکې نه راوویستو د وبا ځمکې لرل
نو رسول الله مبارک الله ته سوال وکړ یا الله دا د مدینې دا وبا لرې کې جحفې ته ورسې هغه وخت جحفه ټوله غرونه نو د شپې خوب ولید چې یو ښځه وه تکه توره بد شکله ببرسرې او د مدینې نه لاړه جحفې ته نو صحابو ته الوې نو صحابه وی د الله رسول تعبیر یې څه دی وی وبا د مدینې وبا خدای لرې کړه جحفې ته لاړه واقعي چې توره ښځه مې او ببرسرې مې او بد شکله مې امینه بس دا غټه وبا ده نو مونږ وایو چې بشیر جان دی خدای په داسې ښځه ورواړی بشیر جانه څنګه ده نو ته څه کې ته سینې خو نه هر څه چې خو چې ښځه یې چای دله پخوي ډوډۍ دله پخوي تو څه داسې به وایې چې یاره دا توره ده او دا ببرسرې ده او یا څه ده یا څه ده یا څه ده او ستا نه به بیا هم سر بنیزه ها وبا لاړه د مدینې منورې نه خدای پاک وویستل دغه رنګې په بدر بدر کې حضور پاک چې کومه دعا کړې دشمن 9.5 دی یعنی تقریبا زر مسلمانان 313 ګور اوس اندازې ته ګوره هغه زر 950 او زر مونږ وایو زر او دا مسلمانان 313 هغه ټولو مسلح دی وسته ده وسره مسلمانانو سره صرف 8 توري دي او باقي د کجورو ډنګونه دي هغې سره اویا اسونه دي ادي سره 2 اسونه دي هغې سره 900 اوښان دي دي سره 900 اوښان په 8 تورو د زرو تورو مقابله کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو سفر جوړ کړی نو په هغه سفر کې صحابه وایي موږ ټوله شپه خوبونه وکړی نبي علیه السلام جړاګانې کړې دي نو چې لاس یې الله ته اوچت که نو عجیبه دعا کوي دا نه وایي چې یا الله ما بچ که ما سره خو د ځان غم دی تا سره خو د ځان غم دی حضور پاک لاس اوچت که او صحابه ته ګوته ونیوله یا الله انهم عورات بربند دی بربند صرف لنګونه والی دي کمیسونه نشته حفاتون سپلیم نشته خپې بلې خپې راغلي او دا ستا دپاره دي ستا د دین دپاره دي خپې بلې خپې دي بربند دي او الله اوږې او نار دي او الله دا محنت مې وکړه 14 کاله په مکه کې او دا 2 کاله څه کم په مدینه کې په دې 15 کالو کې مې دغه 314 تیار کړل خدای نن په مخ د ځمکه ستا منونکي دقه دي ګورې نور نشته انهم عورات جیاع اوږې دي عورات بربند دي بے سپلو دی خدای او ما محنت کړی دی راوستې او خرجو فی سبیلک الله ستا په لار کې راوتې او نن د کجورو په ډانګ د تورې مقابله کوي په ځان نه دي نن تا خوشحالۍ پروردګاره اللهم ان تهلک هذه العصابه لم تعبد الى یوم القیامه خدای که دا ډله دې مړه کړه خو تر قیامته پورې به ستا عبادت ګورې بیا ونشي د توحید د عبادت چې دا مریضه به سر کې ورسره مړه تر قیامته پورې به ستا بیا عبادت څوک ونه کړي په هغه طریقه چې څنګه پکار دی خدای که دا دې هلاک کړل تر قیامته پورې به ستا عبادت ونه شي او بیا څه وایي یا الله چې ما ذلیله نه کې ګورې ما رسوا نه کې ما دوی سره وعده کړې ده چې الله به فتح درکوي الله ما ذلیله نه کې الله ما رسوا نه کې الله دا فقیران اوږي خدای پاکه دا ناکام مکې پروردګاره او داسې په زاره دعا وکړه ویې ژړل چې صادر مبارک د سر نه پرېوته حضرت ابوبکر صدیق راغی صادر یې واغېسته او په سر مبارک یې ورته کېښود وی حسبک یا رسول الله
اللہ رسول بس رحم راغے دا ابو بکر صدیق پا حضور پاک بس مکولو دا نور مکڑو اللہ ویدی اخبل بندگان ویدی بولے اللہ تنخ کارے دل اللہ نلی دل دا پیادہ راغلی دی خواران پہ اخدری دری سوار راغلی دی پیادہ خپی سورہ شوی دی خدا قسم حضرت ابو موسیٰ اشعری وی یا خدا غزوہ ذات الرقاع کے وی زمونگ نکونا پریوتیو او زمونگ خپی سورہ شوی وی بیام دا اللہ پلہر کے منڈے والے جہاد ہم کا دا اسلام دا دین دا مونگ تا دیر پا سختو را رسے دلے دیل پارا صحابو دیر محنت کرے زکل سوچ کوم خدایا کہ دا قیامت پر دا صحابہ مونگ دا گریوان نو نیسی کہ دی دین لخو مونگ دیر محنت کرے خودی دا سوار رسم سے دے مسلمانانو برباد کر بیا بس جواب ورکر سونا چے مونگ دا خپل مال دا حفاظت دا پارا بندی وو د خپلو بچو د خپلو کارخانو دومره موږ د دین د حفاظت لپاره منډې ونه وهلې او بدقسمتي دا ده چې څوک زما او ستا د دین حفاظت کوي هغې پسې موږ کنځلي کوو سپکې ورپسې څادر یې اوچت کو په سر یې واچول حسبک یا رسول الله بس او حضور پاک راووت مخ یې رڼا کوله سترګو کې اوښکې دي مخ رڼا کوي اوی اللہ آیت نازل کہ سیحزم الجمع ویولون الدبر بس تا دعا قبول دا دا تبا شکست ملاوی گی و دا بدتختی اغی کافرون او یا خود مردار کرل او یتب اونی والفقید و بن کے بوت للمدینہ منورید لنا چی دردو دیکن او دلنا چغوتا او بیا دسترگونا اوخ کی وسرویتے دا دعا خدای قبل غزوه خندق کیوں گو رہے لس زر کافران راغلی پا مدینہ حضور پاک خیرہ اکرلا دا لنا خدای زول و طوفان راوستلو تختے دا لنا با دعا کرو یوا او دویم غافل با بے ابس پا نکوے دریم دا جمع کوے یو کس دعا کے نور پہ آمین آمین ہوئی بل دا عبادت نا پس دعا خدای پاک قبل ہے اذا فرغت فانصب و الى ربک فرغب عبادت نا پس منذ کے ولی صلاة حاجت ندر آگل دو رکاتا منذ اکا غاڑی تکینا او لا سوچت کا و دی منذ بدے اللہ خوشحال شی کہ بیا دعا کی خدای پاک بیدے قبول ہے فردو نا پس لا سوچت کا اور دعاو کا اللہ با قبول ہے عبادت اخلاص کا یو سائٹ تکینا اور لا سوچت کا اور دعاو کا خود علناو کا یو 5 منٹن ایک وقت دکان تا لیٹ لار شکل کورتا یو 5 منٹ لیٹ لار شو پخپد اخپڑ اخلاص سر دعاو کا اور دعا کے بلا دب سری قبلیتا مختا اسم خود قبلی خود آداب اور لا سپورتا کا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه شمائل ترمذی کے راضی کہ لاس پہ اچت کا پا دعا کے نو پا مخ بے راخ کا او صحابم يركانوا يرفعون ايديهم لاسون بے پورتکول ثم يمسحون بهما وجوههم او بیا بے لاسون پا مخ راخ کل ترمذی جلدستانے کی دا لاس کے سدی اسم نشتا دا چه تسغوالی دا دی یو وجود دے خو منگتا نخ کاری اگر تعالی خدای پا دی لاس کے راواچی نو پا دی مخ پہ ورو مگی نو لاس بہت سر پورتا کی بیا دا شپے پا دی مینس کے دعا اللہ قبل تحجد و وقیہ دا شپے پا مینس کے چے پاسے دیکھ ریانی دیکھے اللہ تا اخول چے خدای خوب میں پریخو او تا تا پاسے او چے اگے کے بیا نفل اکرل او دعا دے اکرل دم قبلے گی دا جمعے پر دعا گورے قبلے گی اگے کے دیر اقوال دی دا علماء کو پیغمبر مبارک فرمائے چی جمعہ کی او ساعت تے چی مسلمان پا کے دعا کے لے قبلے
څوک وایي چې دا امام کوم وخت کې د خطبو منځ کې کینی دې وخت کې قبلې خو دې وخت کې په خولې نه وایي اړه کې به څوک وایي چې امام خطبه خلاصه کړي او مانځه ته ودرېږي دې وخت کې الله قبلې اقوال پکې شته څوک وایي د مانځه فراغت نه پس څوک وایي ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته په ترمذی شریف کې چې دا مازدیګر او د ماښام په میانس کې دې کې خدای قبل لیلۃ القدر په شپه الله دعا قبل او حرمینو ته چې سړی لاړ شي الله امبوزه چې په حضور پاک سلام واچي او د هغې نه فارغ شي دغه بهترین عبادت دی دغه وخت قبل حجر اسود ته مخامخ قبلیږي ملتزم ته چې ورلې قبلیږي زمزم اوبوس کې نو قبلیږي د زمزم کوی سره قبلیږي په صفا غونډې قبلیږي په مروه غونډې قبلیږي صفا مروه کې چې منډې وې شنو راډونو سره قبلیږي مقام ابراهیم نه شاته چې د 2 رکعاتو کې لغې نه پس وې قبلیږي او د بیت الله شریف د ناوې لاندې قبلیږي مزدلفه کې قبلیږي منا کې قبلیږي عرفات کې قبلیږي دا څو وختونه دي او څه ځایونه دي د دعا د قبلېدو دپاره او آسان شی روجه کې چې روجه ماته قبلېږي او د ټولو نه آسان وخت ته وښیمه چې کله اذان وشي او اقامت لا نه شي دې وخت کې خدای دعا قبلوي رسول الله مبارک فرمایي ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دا اذان او د اقامت په منځ کې دعا خدای پاک نه رد کوي نیک عمل چې دی وسیله کا دی وخت کې الله دعا قبلای بخاری شریف کې راځي او په نورو کتابونو کې او حدیث ته حدیث الغار باندې مشهور دی 3 کسان په لار تل په باران چې باران شونو یو غر او پاغې کې غار دوی لاړه لغه غار ته نه وتل د باران نه ځان بچکاو ګلز ګلزو شو ناګانه دا غر د سر نه یو تیګه راوښویده او خالص د غار په دې خوله د پاسه کلکه شو اوس هم داسې شته د دې غرونو نه په دې بارانونو کې غټې غټې تیږې دومره راوغورځېږي چې هغه بغیر د کرین نه څوک اوچتولی هم نشي راوغورځېده او د غار په دې خوله د پاسه بنده پرېوته 3 واړه غریبانان په غار کې بند پاتې شو یا خدای اوس به څه کوي نو خو موږ د غار نه وتی شو نه را سره څه د کنولو څه شته نه رانه خلک بار خبر دی نه هم څوک ایستی شي اوس به څه کوي دا ګورې حضور پاک فرمایي فردي قصه نه یو پکې هوښیار و هغه وی الله په نیک عمل خوشحالېږي راځئ موږ چې کومې نیکۍ کړي دي الله ته ور مخامخ کوو نو که الله د هغې په برکت په موږ اسانتیا راوسته نو یو پکې لاس اوچت وی الله زما مور او پلارو ما بګړې چیلې سرولې نو چې ماښام به رالم ماسخوتن نو ما بګړې چیلې اولشلې نو لومبې به مې مور او پلار له پی ورکول د هغې نه پس به ما او زما ښځې او زما بچو څکه یو ځل نږدې ګیا نه وه ګړې چیلې مې لرې بوتلې وې چې رالم لیټ وم ناوخته مور پلار مې اوده شوي نو ما پی ولشل لاړم د مور او پلار د کټ سر ته ودرېدم هغوی ودو او بچی راته د خپو خوا کې رنګېدل اوږي مې بچی چې تر څو مور او پلار له مینې ورکړې تاسو به رانه نسکې د دوی حق مخکې بچی اوږي دي رنګېږي ما نه مور او پلار را به مخکې ورکوم چې هغې اوس کې بیا دا اوس ښه سړی دی د مور او پلار احترام کوي یعنې نور ساده هم دی که ده ته لږ غوندې مور او پلار له جدا کړی او باقي بچو له ورکړی مور پلار به پرې نو خفه شوی خو د ده پړه کې هغه د مور پلار سره یو عشق او محبت دی بس ښه چې مور او پلار ته ورکم دا ماشومان خپو کې دی کې د شپې هر ټایم چې مور پلار چېرته په ډډه وړېدلي دي راویښ شوي دي بچې ته او بابا بیبې مورې پلار هر څه چې هغه زمانه کې څو دا پیواله مور او پلار یې پی وسکل د هغې نه پس یې ښځې او بچو له ورکړل الله دا ما چې مور پلار له ورکړي دي مخکې که نه دا مې بچي هم خواږي دا خالص تا د رضا دپاره چې تا ویلي دي چې د مور او پلار قدر وکړي
نو که تا ته پته ده خدایه ما خالص تا د مخه دا کړې وي نو الله دا تیږه معمولي غوندې وړقوه چې په مونږ لږه رڼا خو لګي نو الله پاکې دعا قبوله کړه لږه وړقېده نو معمولي غوندې اکسیجن ورته روان شو هوا بنده شي اکسیجن بند شي ابل وی یا الله ما مزدوران نیولي مزدوري مې پې کول چې د کار نه اوزګار شو نو ما ولې دیاړي ورکوله نو ټولو دیاړي واغشته یو کس دیاړي وانه غشته هغه لاړ روجو باندې مې نیولي په روجو چې روجې به در یا خدای پاکه سړی څه شو سړی لا ما وی دا خو د روجې دي نو ما هغه روجې راواغشتې او زما پټیو په هغې کې مولا وکرلې هغه زیاتې شوې کاله مې ولا بیا هغه چې کومې نورې مې ولا وکرلې نورې هم زیاتې شوې خلاصه دا چې ما به ولا د هغه شی په خپل پټي کې کارو هغه دونه شو چې د هغې نه ګډې چیلې اوښان هم وشو غلامان او مریان هم پکې وشو دونه مال زیات شو ډېره موده پس راغی ایرورې زما تا سره سروجې کېدې دیاړي تاله مې یو ځل مزدوري کړې و بیا د لاړم ما لا خپله دیاړي را خطا هغه پلان کې سړی او د دې دیوال نه پورې غاړه چې دا څومره څاروي دي دا غلامان او دا وینځې دا ټول ستا دي هغه راته وي ما پورې ټوقې کې زما خو لږ غوندې روجې کېږي وایي ما ورته قصه وکړه چې ستا اقه روجې دله ما په خپل پټي کې کرلي دي او دا مې دله زیات کړي دي هغه له مې هر څه ورکړله او لاړ وروس په ده خدا لازمه نه وه په ده خو دغه و چې روجې وله ساتلې یا به یې هغه روجې ورکولې یا د هغې قیمت لیکن الله ما ستا د رضا دپاره کړي دي یو دیاړي مار دې پرېږده چې فایده ورته ورسي ته به خوشحاله شي نو الله که ستا د رضا دپاره مې دا هر څه کړي نو خدای دا تیږه لږه غوندې نور هم وړقې چې رڼا خو را باندې ولګي تیږه لږه نور هم وړقې هوام شو رڼام خو د وتو لاره نشته ادریم وی الله زما د تر لور وتا ته پته او زما ډېره زیاته خوښه وه یو ځل یې څه اشرفۍ او سل اشرفۍ په کار وې ما راله ما ورته وی چې در به کوم خو په یو شرط چې ما سره به دا ګناه کې محتاجه به وي ډېره ښه زه لاړم ما وله سل اشرفۍ پیدا سل اشرفۍ پیدا کول څه وړه خبره نه ډېر شی اشرفۍ به د سرو زرو زه ما و دې خوښ که چې پلانکي ځای ته راشه او دا خپلې پیسې دې واله چې هغه ځای له راله ما وله هغه سل اشرفۍ ورکړه دا واله راځه اوس به دا ګناه کوو وی چې زه هغه دې ګناه ته تیار شو نو وی دا دې وجړله او داسې ورپېده وی ما ورته چې جاړې ولې څه په زور خو د سره دا ګناه نه کوم پیسې مې درکړه او تا وی چې پیسې راکړه وی ما ته وی چې د زور او د زیاتي خبره نه ده خو دا جاړم په دې رپم په دې چې دا ګناه مې چېرته نه ده کړې د الله نه یریږم وی چې دی وی بس زما وجود کې یاره راله دقسې دې پاسېده ما یې ښه د الله نه یریږي او زه نه یریږم هغه سل اشرفۍ مې ورته پرېښوه چې دا ستا شو خیراتي ستا شو الله که دا ګناه ما کوله شو او ښه مې خوښه وه د تره دا لور لیکن ما هغه ګناه ونه کړه او ترې پاسېدم نو الله که دا عمل ما خالص تا د رضا دپاره کړي چې ته خوشحاله شې ما زنا ونه کړله او پیسې مې ورته مفتو کې پرېښودې نو خدای دا تیږه رانه لر کړه چې موږ بار روځو نو یو ګړز وشو تیږه لاندې وغورځېده او موږ درې واړه ملګري بار راووتو دا د دواړو جهانو مبارک سردار فرما نو د دعا په آدابو کې یو دا ده چې خپل نیک عمل الله ته مخکې کې چې خدای پلانکي وخت کې مې دا عمل کړی او الله د دې ته په نیک عمل خوشحالېږې په ته اثباتم نه خو په دې ته خوشحالېږې نو الله زما دا کار وکړه او الله په قرآن شریف کې فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اذا سألك عبادی عنی، اے محبوبہ کہ زما بندگان ستانه زما متعلق تپوسو کی چې مونږ الله نه سوال کو اوري کنا، فإني قریب، الله وی ز نزدې یما د خپل شان مناسب د هر چاته نزدې یم، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، چې کله ما نه غواړي زه ورکوم. نو خدای پاک مونږ ته په قرآن شریف کې یو ځل نه بار بار فرمایي چې ما نه وغواړئ زه دله درکوم. او ما خو تاسو ته یو ټکي ویلو که ستاسو یادي همې څه ویلو چې درود شریف به وایه، مخکې م وایه رستم. رسول الله مبارک فرمایي ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، چې دعا دې وکړه د اسمان او د ځمکې بیمس کې دا بنده ده، دا بره نه خیږي. لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، دا دعا بره نه خیږي اله به خیږي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي. دا د دعا آداب شو. نورم شته د ما درته دا ووایي یو څیز بل دی، ادا دی چې ته دعا کې او دا رب لفظ استعمال کې، اے زما ربه، اوهو اے زما رب، ربنا، بس په دې الله ډېر خوشحالېږي. او چې څومره پیغمبرانو د الله د سوالونه کړي دي نو ربنا لفظ زما ربه، نو په دې به بله جمله ته بیان وکړم انشاءالله چې د الله رب لفظ استعمالی نو دې سره الله دعا قبلی او په دې الله خوشحالېږي. دعا وکړئ. ښه دا څوک دي د مولیانو کلي د فیض الحق رور وفات شوي، الله دې مغفرت نصیب، زوی د فیض الحق زوی وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د سیزو د زاهد زوی وفات شوی، ها زمونږ د دې شمشاد استاد نو سي دا کله ښه نو الله دې دا ماشومو الله تعالی دې د مور او پلار دپاره د آخرت توښه کړي، او الله دې مور او پلار او نیا او ټول خاندانو له صبر ورکړي، الله دې دې نعم البدل ورکړي. زمونږ د محلې د امجد مور بیماره ده، الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي. بعضې بیماران دي دعاګانې غوښتې دي، الله دې ټول له روغ صحت او شفا ورکړي. نکاح په وخت کې خطبه ایجاب قبول نه مخکې لوستل، مخکې او مخکې به لولې، ښه مخکې به لولې. بعضې دوستانو د حج اراده کړې ده او دعا وکړئ ورته، چا هم چې د حج اراده کړي الله ته په خیر ورسوي، چې چا د حج اراده کړي الله ته ورته اسانه کړي او ته په خیر ورسوي او د حج توفیق والا ورکړي. که څوک تلي دي خدای د هغې هم قبوله کړي. خدای مونږ ټول د بیت الله حج لبوځ، زمونږ د ټولو په تقدیر کې الله د بیت الله حج ولیکي. خدای ته دعا قبلې، تا ته سوال کوم الله زمونږ بیمارو له روغ صحتونه ورکړي. چې څومره بیماران دي په کورونو کې یا د مجلس کې الله روغ صحتونه او شفا ورکړي. زمونږ د دې میروزو د محلې د ندیم خان دي، د دوی والده صاحبه بیماره ده، اسپتال کې داخله ده، دعا ورته وکړئ چې الله ولا روغ صحت ورکړي، الله ولا شفا ورکړي، الله روغ صحت ورکړي. یا الله ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي. چې څوک قرضداري قرضونه اخلاص، خدای د فراخه روزي نصیبه کړي. یا الله چاته څه مشکلات او ټینشنونه په خوشحالو یا بدل کړي. که د چا په کورونو کې یو بل سره روانې دي، بغضونه حسدونه دي، الله په روغ یې بدل کړي. یا الله چې د چا بچي نه بچي ورکړي، الله چې د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي. یا الله چې دا څه ټینشنونه دي ټینشنونه په خوشحالو بدل کړي. الله د فتنو له دواړو جهانم په امن کې وساتي، د حضور پاک تابعداري نصیبه کړي، د قبر زنکدن او د آخرت د عذابونو په امن کې وساتي. خدای زمونږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه دوستان راځي، خدای په یو یو قدم ولا اجر ورکړي، دې کاروبارونو کې برکات واچوي. او خدای چې د چا روزګار کمزوري دی ولی ښه کړي، که د چا نوکری نه ښې نوکری ورکړي. د بعضې دوستانو بچي په بار ملکونو کې دي، دعا وکړئ چې خدای پاک وتعالی ته رزق ګټل اسان کړي او الله حفاظت نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. جوهاب ګل اجي صاحب خور پالج ټیک ته الله دې ول روغ صحت ورکړي. جوهر امیر صاحب دعا درخواست کړی دی، الله دې ول دعاګانې قبول کړي. افغانستان نه یو ښځې دعا غوښتله چې چا هم غوښتې، الله دې ول دعاګانې بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته زه یو وظیفه ښیم، دینی او دنیاوي فائدې، آفت او مصیبت نه خلاصې، د عزت زیاتۍ، کار کې د اسانۍ او زماني د تکلیفونو نه د امان دپاره.
طریقه یې دا ده چې دا غټه غوښه او کب، کچه پیاز، اوږه وغیره خوراک به نه کوئ. د میاشتې په شروع کې دې 4 چهارشنبې مطلب زیارت او د جمعې په ورځ روژه ونیسي او جومات یا بل یو پاک ځای کې دې تنهایۍ کې 2 رکعته نفل وکړي او د دواړو رکعتونو کې دې الحم شریف نه پس 11 ځله قل هو الله احد سورت لولي او سلام ګرځولو نه پس دې سورت یاسین 1 ځل او آیت الکرسي 6 ځله لولي او په 4 واړه طرفونو دې ځان نه چوف کړي او خوشبويي دې وکړي. بیا دې د 3 واړو ورځو کې هره ورځ دې سوره مزمل 6 ځله لولي. دغه شان کال کې 3 ورځې زکات ورکوي، یعنې دا عمل دې کوي. که 121 ځله نشي کولی نو هره ورځ دې 40 ځله وایي سورت مزمل. اور سورت مزمل چې دی دا ډېر زیات حاجتونو دپاره دی اور که دا هم څوک نشي کولی نو بیا دې هر روز چې دی د ماسخوتن د لمونځ نه پس روزانه 11 ځله وایي. تاسو بیا د دې انسان نه لرې شئ، دې نه به سوال جواب ډېر د لرې نه اخلئ. په دې وجه چې دی دا یو څو سورتونه ډېر مجربه دي. اور سوره کهف چې دی نو هغه د جمعې په ورځ باندې ویل پکار دي او